برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه او ورسره مل پلاوي د ارغندې غزنی مسیر کې د 220 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزي نوي کولو او د تخنیکی ستونزو اساسي حل کاری بهیر څخه لیدنه وکړه. با نصب دو پایه ترانسفورمر و تغییر شبکه 6 کیلوولت به 20 کیلوولت در ساحه کارت اتفاق ولایت بلخ مشکل کمبود انرژی برق در منطقه متذکره حل شد. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه د غزنی کندهار 220 کیلوولت برېښنا لیږدونکي مزي د پاتې 160 پایو بنسټونو جوړولو پروژې چارو له بهیر څخه لیدنه وکړه او د چارو چټکتیا په موخه اړوندو تخنیکی ټیمونو ته لازم سپارښتنې وکړي. د دې پروژې لګښت د برېښنا شرکت له بودیجې څخه ورکول کیږي. کار ترمیم توربین نخست فابریکه نقلو به منظور اصلاح شبکه و جلوگیری از ضایعات برق از سوی بخش‌های تکنیکی ریاست حوزه تولید برق آغاز شد.